بسم الله الرحمن الرحیم. په ویب انجینیرینګ کې PHP کې زموږ سره چې نن کوم ټاپک دی هغه دی سارټینګ اریز، چې ارې به موږ سارټ کوو. څنګه سارټینګ دی ته پرس که زموږ سره چې کوم اریز کې ایلیمنټس پراته دی یا موږ په اسینډینګ آرډر ته ور واړو یا ډیسینډینګ آرډر ته ولوي، دې ته سمپل موږ څه شی وایو؟ سارټینګ وایو. په PHP کې زموږ سره بلټ ان فنکشنز راځي د سارټینګ لپاره، مین چې څه لوپس وغیرہ کی ضرورت نشته، خو بلټ ان فنکشن راځي لکه سارټ یو فنکشن راځي هغه ارې اسینډینګ آرډر ته ور اړي. ټیک شو. بل زموږ سره rsort راځي، نو د ریورس دی ډیسینډینګ آرډر چې کوم سارټ کیږي اسینډینګ آرډر ته اړي، نو rsort د هغې سره ریورس اف سارټ، نو د ډیسینډینګ آرډر ته ور اړي. دا دواړه سارټ او rsort چې دی دا زموږ سره د انډیکس ارې لپاره استعمالیږي، چې پای کې انډیکسز چې د زیرو نه شروع کیږي او سو آن بای ډیفالت د زیرو نه شروع کیږي. د هغې لپاره زموږ سره دا دواړه سارټ اسینډینګ آرډر ډیسینډینګ آرډر بای ویلو ولې دی اسینډینګ ډیسینډینګ آرډر ته ور اړی. بیا لاندې زموږ سره دا څلور میتډز چې دي که نه فنکشنز چې دي دا زموږ سره د اسوسییټیو ارې لپاره استعمالیږي. پای کې زموږ سره asort چې دی دا زموږ سره اسینډینګ آرډر ته ور اړی، خو بای ویلیو چې کوم د دغه ویلیو که نه هغه اسینډینګ آرډر ته ور اړی. ksort چې دی زموږ سره هم اسینډینګ آرډر ته اړی، خو بای کی مطلب دا دی بای کی. دغسې ar چې په کله راغی نو خو چونکې اسوسییټیو ارې لپاره د اسینډینګ آرډر کار کوي، خو چې ورسره راغی نو دې مطلب دا دی چې د ډیسینډینګ آرډر اړی، خو بای ویلیو. دغسې ksort چې دی بای چې دی بای کی باندې اسینډینګ آرډر ته اړی، چې ورسره راغی نو دا د دې ریورس شو. دی اوس په ریورس آرډر کې دا څه کوم چې اریز تا سره ته په ریورس آرډر کې چې دی هغه چینج کوي. په دې باندې اوس مونږه پریکټیکل ګورو که نه چې یار پریکټیکل څنګه کیږي. نو مونږ به سمپل خپل ایډیټر راواړو، HTML چې کلیک کو دا زموږ سره دا شو، او سارټینګ اریز چې دی دا زموږ سره دی ټایټل شو. PHP ټیکسټ چې دی هغه جوړوم PHP دا اینډ شو، او په دې کې دننه یو ایرې جوړوم. نو ایرې ماته سمپل کمانډ چې تاسو ورکوئ که نه نو دی بل ویریبل هر څه درکړي. نو ویریبل نیم نه ما ایرې ډبل آر مول ورکو. ښه ویلیوز چې ما ورکړه نو سپوز یم چې دا n3 شو، n3 له ما ورکو 33 ویلیو. بل چې دی هغه n5 شو، هغې له ما ویلیو ورکړه 30. بل چې دی هغه زموږ سره سپوز 4 n2 شو، د هغه ویلیو چې ده هغه زموږ سره شوه 23 شو. بل چې دی هغه زموږ سره n1 شو، د هغې ویلیو چې ده هغه 44 شوه کاما. بل چې دی زموږ سره n2 1 2 3 شو 4 ورکو. n4 چې دی زموږ سره څه شو؟ n4 زموږ سره 12 ته ووایي، دا زموږ سره ویلیو شول. دا انډیکسز دي n1 n2 n3 دا زموږ سره انډیکسز دي. ټیک شو. اسوسییټیو ارې مې جوړه کړه او دا زموږ سره ویلیوز دي. اول موږ سمپل فار ایچ لوپ یوز کوو بغیر سارټینګ چې تاسو وینئ دی څنګه پرنټ کوي. نو فار ایچ په ایرې باندې وچلوه، کی په خپل ځای شو، ویلیو په خپل ځای شو. اوس صرف د دې د ایلیمنټس چې پرنټ کوم، نو زه یم چې کی پرنټ کا او د هغې سره انډیکس پرنټ کا او د هغې سره د هغې ویلیو پرنټ کا او بریک پکې ونغوه چې نیکسټ لاین پکې تاسو ته پرنټ کوي. نو دا زموږ سره اول سمپل مونږ سیو کړو دا یو پروګرام، او په ایډیټر ته به لاړ شي. دا زما سره پروجیکټ دی، په دې کې ما test.php زموږ سره دی، دا ما کلیک کو. که تاسو وګورئ که نه دا زموږ سره چې کوم ایرې ده که نه n3
33 in 5 30 in 2 20 23 ٹھیک شو in 1 44 او in 4 12 لاره پرنٹ شو. اوس په موږ سارټینګ چې دی هغه اپلای کوو. نو سارټینګ لپاره کو تاسو وګورئ اولنی چې دی اولنی سارټ زموږ سره د انډیکس ایرې لپاره دی او دا خو اسوسییټیو ایرې ده خو که فرض که زه پې اپلای کوم نو دی هم سارټ کوي بای ویلیوز هغه انډیکسز ان 1 او ان 2 ان 3 بول دا ختم کې 0 1 2 وایي. نو هغې لپاره موږ سارټ فنکشن استعمالو ټیک شو او په څه باندې چې کومې ایرې چې دی که نه هغې لی ورکړه. اوس په دې کې دې ضرورت نشته چې یار موږ ویریبل والو هغې ته دا ایرې اساین کړو یا پای کې موږ بله ایرې جوړه کړه د سارټینګ دپاره که نه نو هغې ته پکې ضرورت نشته. سمپل دی ایرې چې دی د سارټ چې دی دغه ایرې باندې اپلای که فنکشن چې کوم فنکشن دی او بس دی سارټ شو. او اوس ګور صرف دا مې ورکړو او اوس د سیو کوم اوس په صرف چینج دا راولي چې د دې دا ویلو به اسینډینګ اډر ته واړئ او چې کوم انډیکسز دي که نه نو دا به زموږ سره 0 1 2 شي. انډیکسز زموږ سره څه شولو 0 1 2 3 4 شولو او د هغې نه علاوه چې کوم زموږ سره څه دي ویلیوز دي هغه اسینډینګ اډر ته واوړېدل. تاسو ګورئ که نه ویلیوز زموږ سره څه اسینډینګ 12 23 30 33 او 44 دا زموږ سره اسینډینګ اډر ته واړئ. که زه داسې ډیسینډینګ اډر ته اړوم نو په انډیکس ایرې کې ډیسینډینګ اډر آر به همیشه ډیسینډینګ اډر نه مو مخکې آر ورکوئ او اسینډینګ اډر په انډیکس ایرې کې ډایرکټ دا اوس سیو کوم. اوس په سیم هغه 0 1 2 3 انډیکسز ولا هغه سیم ورکړل خو چې کوم ویلیوز دي که نه نه په ډیسینډینګ اډر کې واغستل او هغه انډیکسز 0 1 2 کې نو دا سارټ او چې کوم آر سارټ دی دا زموږ سره په انډیکس ایرې باندې یوز کېږي او اسینډینګ او ډیسینډینګ اډر ته ورغاړئ. ښه چونکې زموږ سره ایرې اسوسییټیو ایرې ده که نه اوس د دې هغه سارټ چې کوم میتډ دی پې اپلای کوو نو زموږ پای کې زموږ سره اولنی ا سارټ دی. نو ا سارټ چې دی دا زموږ سره د اسوسییټیو ایرې دپاره دی او هغه بای ویلیو اسینډینګ اډر ته ور اړئ ټیک شو بای ویلیو اسینډینګ اډر ته اړئ او اسوسییټیو ایرې مین چې د دې ایرې دپاره ده د اسوسییټیو ایرې ده بای ویلیو چې دی دی به اسینډینګ اډر ته ور اړئ. اوس کو دې موږ سیو کو وګورو که نه اوس په زموږ سره سیم هغه ان 3 ان 5 دا به وشي او بای ویلیو چې دی دا به اسینډینګ اډر ته لاړ شي نه دا اوس بای ویلیو اسینډینګ اډر ته لاړې ګوره ان 4 12 نمبر چې دی هغه ان 4 دی نه 12 نمبر سره 12 چې دی هغه ان 4 دی نو دا اولنی دا شو. بیا چې دی په 12 پسې ورپسې 23 هغه سره ان 23 33 مرا 23 دا یو دی دا زموږ سره چې دی ان 2 دی. بیا 30 زموږ سره ان 5 دی بیا 33 دی او بیا 44 نو دی بای ویلیو اسینډینګ اډر ته وړو او چې کوم انډیکسز دی او سره سیم ټو سیم راواغسته. خو که زه دا ډیسینډینګ اډر ته اړوم نو بای نه سوري ډیسینډینګ ته نو که زه اسینډینګ اډر به خو بای کی باندې زه کوم که نه نو دی پسې چل وکړم کې چې دی هغه به زموږ سره داسې چل کوي اسینډینګ اډر به خو ا چې دی بای ویلیو ده او کې چې دی بای کی ده نو اوس په سیم اډر دی خو دا به کی نه دی ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 پورې به دی داسې ارینج که ګورئ ان 1 ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 او په دې باندې ارینج شو. بیا د هغې نه وروسته descending order by key نو ascending order by value a مطلب by value کول غواړي r مطلب reverse ده نو descending order شو جو by value دا سیو کا روان کا نو دی by value چې دی هغه ستور واړو descending order ته واړو او کو پرس کمنګا د a په ځای k ساټ ورکو نو k مطلب by key r مطلب reverse in descending order نو دی by key چې هغه descending order n 4 بوس مخکې شي
n5 n4 n3 n2 n1. دا زم سره چې دی دا سارټینګ دی، نو دا زم سره ارې کې په دې طریقه باندې زموږ سره سارټینګ استعمالیږي.